بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت په ورځ به الله رب العزت خائن او دوکمار ته هم سخته سزا ورکوي. دا ځکه چې دوکه او خیانت د منافقینو خوی او عادت دی. منافق چې کله وعده وکړي ماتوي او پر چا چې خلکو د مال، لوز او وعدې په اړه باور وکه او هغه پکې خیانت او دوکه وکړه، نو د قیامت په ورځ به وشرمولی شي، بلکې له شرم نه به هم لوی کار ورسره وشي، الله به ورته عذاب ورکړي. د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای کله چې الله تعالی مخکینی او وروستنی ټول د قیامت په ورځ راټول کړي، نو د هر خائن او غادر لپاره به یو بیرغ اوچت کړی شي او ویل کیږي به دا د فلانی زوی دوکه ده، دا د فلانی د زوی دوکه ده. غادر هغه څوک دی چې دوکه کوي، د یو شي وعده وکړي او بیا یې نه پوره کوي او په امانت کې خیانت کوي. د دوکمار لپاره به د قیامت په ورځ یو بیرغ اوچت کړی شي او دا په ډاګه کوي چې دا دوکمار دی، نو په دې شان به د قیامت په ورځ وشرمولی شي او دا بیرغ به یې په شا کې نال شوی. د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی د هر دوکمار لپاره به یو بیرغ وي چې هغه به شا سره پورته کړی وي، یعنی د ده په سیرین کې به د غدر بیرغ لګول کیږي او ټول خلک به پیژني چې دا غادر دی، دا خاین دی، دا دوکمار دی. او هر څومره چې خیانت او دوکه لویه وي، نو بیرغ به یې هماغومره پورته وي. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت په ورځ به د هر دوکمار بیرغ وي چې د هغه د دوکې په اندازه به اوچت وي، خو خبردار د عام امیر د خیانت نه لوی خیانت به د هیچا نه وي. عام امیر هغه حاکم او رئیس چې په خلکو مقرر وي، د ده بیرغ به ځکه ډیر اوچت وي چې د ده ضرر ډیرو خلکو ته رسیږي، او بله دا چې دا واکمن دی نو دوکې ته یې اړتیا نشته. همداراز چې کله دا خیانت او دوکه وکړي نو څوک ترې غچ نشي اخیستلی. په دې کې هغه رئیس هم داخل دی چې په یو شرکت کې په کارګرانو مقرر وي او د هغوی لوزونه نه پوره کوي. همدغه راز د مدرسې، د مکتب او د پوهنتون مدیر او رئیس او هر واکدار چې د خلکو په لوزونو لوبې کوي، یا د مدرسې او پوهنتون مدیر او رئیس او هر واکدار چې له خلکو سره په لوزونو پورهوالی نه کوي او تر کلکولو وروسته پرې لوبې کوي، دوی هم پکې داخل دي. همدارنګه هغه کسان چې له غنیمت نه غلا کوي، دوی ته به هم الله رب العزت د حشر په ورځ سخته سزا ورکوي. غلول د غنیمت له مال څخه تر ویش مخکې غلا کولو ته ویل کیږي.
غنیمت هغه مال او سامان ته ویل کیږي چې مسلمانان مجاهدین یې پر کافرانو تر غلبې وروسته لاسته راوړي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت آل عمران کې 161 آیت کې فرمایي ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامة ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. او چا چې خیانت وکړ نو د قیامت په ورځ به له خپل خیانت سره راشي او بیا به هر یو نفس ته پوره بدله ورکړی شي او ظلم به پرې نشي کیدی. له دې امله چې غلول لویه ګناه ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کوشش کوه چې خپل ملګري ته وویروي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای د بخاری او د مسلم حدیث دی چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ودرید چې د غلول یادونه یې کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلول ډیر لوی ښکاره که او بیا یې وفرمایل زه دې په تاسې کې یو کس ونه مومم چې د قیامت په ورځ راشي او په څټې اوښ سپور وي چې هغه اوښ به غړمبیږي او بیا ما ته ووایي چې د الله پیغمبره مرسته مې وکړه زه به ورته ووایم زما وس اوس نشته ځکه چې تا ته ما تبلیغ کړی و. همدارنګه وی فرمایل زه دې په تاسې کې یو کس ونه مومم چې د قیامت په ورځ راشي او په څټې اس سپور وي او هغه اس شنیږي نو ما ته وایي ای د الله پیغمبره مرسته مې وکړه زه به ورته ووایم زه در سره هیڅ نشم کولی ما تا ته تبلیغ کړی و. همدارنګه وی فرمایل زه دې په تاسې کې یو کس ونه مومم چې د قیامت په ورځ راشي او پر څټې ګډ سپور وي چې ړمباړې کوي او دا کس وایي ای د الله پیغمبره مرسته مې وکړه نو زه به ورته ووایم چې زه در سره هیڅ نشم کولی ما تا ته تبلیغ کړی و. همدارنګه وی فرمایل زه دې په تاسې کې یو کس ونه مومم چې د قیامت په ورځ راشي او په څټې انسان سپور وي چې آوازونه کوي او دا کس ما ته ووایي چې د الله پیغمبره مرسته مې وکړه زه به ورته ووایم زه در سره هیڅ نشم کولی ما تا ته تبلیغ کړی و. همدارنګه وی فرمایل زه دې په تاسې کې یو کس ونه مومم چې د قیامت په ورځ راشي او پر څټې یو بېسا شی وي نو ما ته ووایي ای د الله پیغمبره مرسته مې وکړه زه به ورته ووایم زه در سره هیڅ نشم کولی ما تا ته تبلیغ کړی و. د حدیث مقصد دا دی که په دنیا کې اوښ غلا کړی وي نو هغه به پر څټ سپور وي او آوازونه به کوي. که په دنیا کې اس غلا کړی وي نو هغه به پر څټ سپور وي او غږونه به کوي. او که په دنیا کې وزه یا ګډه غلا کړې وي نو هغه به پر څټ سپره وي او رمباړې به وهي. او که له غنیمت څخه مریی یا وینځه یا بل حیوان غلا کړی وي نو پر څټ به سپور وي. او که سره سپین یا نور مالونه غلا کړي وي نو هغه به هم پر څټ ایښي وي او د حشر په میدان کې به ګرځي. انشاءالله موږ او تاسې به ډېر کسان ووینو چې دوی په یو نامه او په بل نامه څومره غلاګانې وکړي او دا شیان به هلته په خپلو څټونو باندې پورته کړي وي او ټول مخلوق ته به معلومیږي. نو دا ټول د غلا او غلول والا دي چې د قیامت په ورځ به هغه شی پر څټ بار وي چې په دنیا کې غلا کړی وي او د هغې بارول به د ده لپاره عذاب وي. دروندوالي به یې ستړی کړی وي له آوازونو به یې ویریږي او د مخلوق په وړاندې به په ښکاره کولو به یې شرمېدلی وي. غلول دا هم دی چې واکمنان یې د مسلمانانو له بیت المال څخه خیانتوي. دندو والا یې د خپلو دندو له مالونو څخه خیانتوي. کارګران او والیان یې له عامه مالونو څخه خیانتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځینې صحابه کرام د زکات د راټولولو په مخه ولیږه چې له بانډو او لرې پرتو قبیلو څخه مالونه راغونډ کړي. په دې لړ کې د اسد قبیلې یو کس د ابن لطیبه په نوم د زکات راټولولو لپاره ولیږه. هغه به د اوښانو والا پسې ورغی چې زکات ترې واخلي
هغوی به ورته فرضي زکات ورکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او هغه یې په غریبانو وویشي. او ابن لطیبه ته به هم کله ځانګړې ډالۍ ورکړه. دا سړی به چې کله واپس کېده نو ډېر اوښان یې راټول کړي وه، ځینې د زکات په نوم او ځینې د ډالۍ په نوم. کله چې مدینې منورې ته راورسید او مالونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل، وویلې دا ستاسې دي او دا ما ته ډالۍ شوي دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو چې دا څنګه ډالۍ اخلي؟ دا خو پر دې دنده ګمارل شوی عامل دی چې د خلکو نه زکات راټول کي او ده ته تنخوا ورکول کیږي. که کارګرانو ته دا لاره خلاصه شي نو په خپلو دندو کې به سستی وکړي او رشوت ته به لاره همواره شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول په ټوله د دې لارې د بندولو هوډ وکړه، په منبر ودرېد او وی فرمایل د عامل څه کار دی چې موږ یې په یو کار پسې ولیږو او هغه بیا ووایي چې دا ستاسې دی او دا زما دی. ولې د پلار او د مور په کور کې نه کي چې ورته معلومه شي چې څوک ورته ډالۍ ورکوي او که نه؟ پر هغه ذات مې د قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د هغه په لاس کې دی. که هر څوک له بیت المال څخه هر شی واخلي نو د قیامت په ورځ به پر څټ بار وي، که اوښ وي بړیږي به، که غوا او یا وزه وي نو ړمباړې به وهي. او دا ډیره لویه خبره ده چې دندو والا له خلکو څخه د ډالۍ په قبلولو کې سستی کوي. استاز د شاګردانو نه ډالۍ اخلي، په روغتونونو، امنیتي پوستو او نورو دولتي ادارو کې ګمارل شوي غړي د خلکو ډالۍ اخلي. په دې سره د ډالۍ ورکوونکي مینه یې په زړه کې پیدا کیږي او نور ورته هسې ښکاري. د شتمن او زورور عزت کوي او غریب کمزوری بې اهمیته کوي. له دې امله د ډالۍ قبلول په هیڅ صورت کې صحیح نه دي چې کله ستا د وظیفې له امله وي، او که دې واخیسته نو د قیامت په ورځ به دې پر څټ باندې بار کړي وي. چا چې ډالۍ ورکړه د هغه کار کیږي او چې چا ورنکړه هغه غریب او بیچاره به پروت وي. همدارنګه د حشر په ورځ به الله رب العزت غاصب ته سخته سزا ورکوي. غاصب هغه کس ته ویل کیږي چې د زور او واک له امله په سختي سره له یو چا نه شی واخلي. نن سبا په موږ کې ډیری داسې خلک شته چې له خلکو نه شخصي ځمکې په زوره نیسي او یا عام المنفعه ځمکې په خپله شخصي ګټه په چل او دوکې سره راولي. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې له یو چا نه په ناروا ځمکه لاندې کړه نو الله رب العزت به د قیامت په ورځ په اوو ځمکو کې خسف کړي، په دې ځمکو کې به الله نه باسي. او په بل حدیث کې راځي که چا په اندازه د یو لیشت ځمکه د چا نه غصب کړه د حشر په ورځ چې د الله رب العزت په حضور ته روان وي نو دا ځمکې به د ده په غاړه کې پرتې وي. بس الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه هغه کس چې بې ضرورته سوال کوي، هغه غریب چې د یوې ورځې په روزي بسنه کوي او له خلکو څخه په غوښتنې سره د خپل مخ پوستکی نه خرڅوي او نه خپل ځان ذلیله کوي، له هغه کس څخه ډیر غوره دی چې له خلکو څخه غوښتنې کوي او د خپلو اړتیاوو شکایتونه ورته کوي. او تر دې هم ډیر بدتر هغه دی چې خلکو ته سوال او زاری کوي او دومره خوراک او څکاک او جامه ورسره وي چې د ده لپاره پوره کیږي. د ابو داود او د ترمذي حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په داسې حال کې سوال وکړه چې دومره څه ورسره و چې د هغه لپاره پوره کېدل نو د قیامت په ورځ به راشي چې مخ به داغ داغ او سوری سوری. چا ورته ویل ای د الله پیغمبره د ما یغنیه نه مراد څه شی دی؟ یعنې هغه چې د ده لپاره پوره کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل 50 درهم د سپینو زرو او یا د هغې برابر قیمت چې ورسره وي او چې د چا نه سوال کوي د حشر په ورځ به د الله حضور ته را روان وي او مخ به داغ داغ.
بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله رب العزت دې موږ د خپل دین د خپل کلام پابند وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د هغه چا لپاره به سخت عذاب وي چې هغه د لمانځه پابندي نه کوي. لمونځ د اسلام رکن او د اسلام له لویو بنسټونو څخه یو بنسټ دی. لمونځ د مؤمنانو د سترګو یخوالی، د مینهناکو د روحونو خوند او داسې عبادت دی چې الله رب العزت شان لوی کړی او د هغه کوونکي ته عزت ورکړی دی. لمونځ هغه عبادت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو وروستی وصیت پرې کړی او الله تعالی به یې تر ټولو مخکې د قیامت په ورځ پوښتنه کوي. موږ د الله رب العزت حمد وایو چې موږ ته یې د هغه مخې ته د ودرېدو، د زړونو د متوجه کولو او د خپلو اړتیاوو د وړاندې کولو اجازه راکړې ده. لمونځ په ځمکه کې د بنده او په آسمانونو باندې د مستوي رب ترمنځ اړیکه ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عادت و چې کله به ورته کار سخت شو نو په لمانځه به ودرېد. لمونځ د قیامت په ورځ لمونځ کوونکي ته ګټه رسوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه په اړه فرمایلی دي. د مسند احمد حدیث دی، چا چې د لمانځه پابندي وکړه نو د هغه لپاره به د قیامت په ورځ رڼا، دلیل او خلاصی وي، او چا چې د لمانځه پابندي ونه کړه نو د هغه لپاره به د قیامت په ورځ نه رڼا وي، نه دلیل او نه خلاصی، او د قیامت په ورځ به له فرعون، قارون، حامان او ابی بن خلف سره یو ځای حشر کیږي، یعنی دوی په ملګرتیا کې به وي. همدارنګه د حشر په ورځ الله رب العزت غیبت کوونکي او چغلخور ته سخته سزا ورکوي. غیبت د خپل مسلمان رور هغه عادتونه یادول چې هغه یې په یادولو خفه کیږي، او چغلخور هغه کس چې د خلکو ترمنځ د فساد او بدی خبرې وړي راوړي. دا هغه کارونه دي چې د اوسني دور په ټولنه کې خپاره شوي او له امله لوی فساد رامنځته شوی، او له دې خلکو لوی شریان او فسادیان بل څوک نشته، ځکه چې د دې خلکو ژبې به د خواهش او شهوت له امله هرې لورې ته اوړي را اوړي، او په محشر کې به د دوی حال له ویرې ډک وي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، چا چې په دنیا کې د خپل مسلمان رور غوښه وخوړه نو د قیامت په ورځ به ورته ویل کیږي اوس یې مړ وخوره، لکه چې ژوندی دې خوړلی و، نو هغه به خوري او چغې او سورې به وهي. دا عادتونه په ورونو کې هم شته. زما خویندې د نه خفه کیږي، دا عادتونه په خویندو کې د ورونو نه ډېر زیات. د چا غیبت، د یو خبره بل ته رسول او د بل خبره بل ته رسول، د الله نه وویرېږ. د حشر په ورځ به مو الله خپل مخې ته درایي، الله به درنه پوښتنه کوي. نن دی چې په دنیا کې د چا غیبت کړی، الله به د حشر په ورځ درته ووایي چې اوس دا مړ وخوره، لکه چې ژوندی دی خوړلی، هلته به یې خورې او چیغې او سورې به وهې، بیا به چاره هم درته نه وي. همدارنګه د حشر په ورځ به الله رب العزت دوه انسان ته سخته سزا ورکوي. دوه مخی هغه لوبمار، چلګر او رنګ بدلونکی انسان دی چې له یو سره په یو مخ او بل سره په بل مخ مخامخ کیږي. د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې په دنیا کې دوه ژبې وي نو د قیامت په ورځ به یې د اور ژبه وي، چې نن یو سره په یو مخ مخ کیږي هغه ته یو څه وایي، او بل سره په بل مخ مخ کیږي هغه ته بل څه وایي. دوه ژبې دي. د حشر په ورځ به الله رب العزت ستا ژبه د اور ژبه وګرځوي. نو راځئ چې الله رب العزت ته متوجه شو، هغو اعمالو ته مخه کړو چې په هغې باندې الله رب العزت زموږ نه راضي کیږي، او د حشر هغه لویه ورځ چې 5,000 کاله د الله رب العزت هغه په موږ باندې آسانه او لنډه کړي. او که د دنیا په دې لنډ او محدود ژوند باندې دوکه شوئ، د دنیا ژوند ته مو ژوند ویلې، کله خیانت
کله غلا، کله بېنمازي، کله دومخي، کله غیبت، کله چغلخوري، نو د حشر په ورځ کې به الله رب العزت ته څنګه درېږئ؟ الله رب العزت به درنه څنګه پوښتنه کوي؟ بس الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د خپل دین پابند وګرځوي. الله دې موږ ته په قرآن او په سنت باندې عمل را نصیب کړي. پاتې شو د عملنامو ویش، دا به اورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.